څو غواړئ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړي ورته ګورئ. لپاره تاسو ته دوه اپلیکیشن پکار دي. یو دا کیپ کټ دا اپلیکیشن ده او یو بل دا ان شوټ دا اپلیکیشن ده. چې کیپ کټ ته دې کې تاسو سره باید چې مخکې نه یو ویډیو ډاونلوډ کړی وي تاسو سره چې بیکګراوند کې بیا ته ولګوئ. نو زه اوس یو ویډیو زه اوس ګورم چې کومې ویډیو پکې واچوم. لکه دلته به اول لاړ شي فارمیټ. دا فارمیټ ته چې ووهه دا 9.16 دا د ټیک ټاک والا ده. نو دلته بیا دلته راشي ټکس چې کله ووهه نو دا ایډ ټکس به وهي. نو دلته به خالی او سپیس ورکړي بس. بیا به دا ببل ته لاړ شي. ببل کې دا یو به راواخلي. دې کې نور شیان نور هم شته ده لکه دا قسمونه شته ده دا یو شته ده خو دا او دا ډېر ښه دي پکې. راځئ ما مونږ دا راواخلو. دا چې راواخیستو نو دا به تر اخره پورې ورسوئ. دلته به دا نشان ته ورک کړئ ځکه چې دې بیا خپل نوم راځي. راځئ وسیف کړو. لاړ به شي انشوټ ته. اوس به دې ته لاړ شي ځکه هغې کې تاسو په پښتو کې لیکنه نشئ کولی. که غواړئ چې په انګلیسي کې ولیکئ همغلته یې لیکلی شئ او که غواړئ پښتو کې لیکنه پرې وکړئ نو بیا به دلته دې اپلیکیشن ته راځئ. دلته به دا ویډیو وهئ نیو به وهئ. نیو کې دا یو ده. دلته به اوس راواخلئ ټکس چې څه غواړئ تاسو ولیکئ نو هغه به نو راواخلئ دلته بیا ولیکئ. دې نه زده کړی به مې یو ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړه کړئ او ما هم د سره پکې فالو کړئ.